احناف علما چې کوم دي هغوی دا خبره ذکر کړې ده، وایي څلورو ځایونو کې خاوند زنانه له سزا ورکولی شي، په څلورو کارونو کې چې دا زنانه یو کار وکړي پکار ده چې دا خاوند ورله په دې باندې سزا ورکړي. یو دا ذکر کړي منها ترک الزینة اذا اراد الزینه، یو د هغې نه دا چې کله خاوند د دې زنانه نه د زینت او د ډول اراده وکړي چې لږ ښایسته جامې واچوه، لږ صفایي وکړه د ځان، او دا د دې پروا نه ساتي، په کور کې خیره نه خچه نه خړه پړه ګرځي، نو خاوند ته دا اجازت دی چې په دې سزا ورکړي، ځکه چې دا د خاوند حق دی چې دا زنانه به د هغې دپاره زینت کوي. او د زینت مسله زه اوس نه بیانوم، دا به درته انشاءالله بله خطبه کې ویم چې زینت دپاره کم شرطونه دي او کم زینت جایز دی او کم زینت ناروا دی د زنانو دپاره، د هغې حدود شریعت متعین کړي الحمدلله. بلې ذکر کړي ومنها ترک الاجابة اذا دعاها الى الفراش وهي طاهره، کله چې دا زنانه د خاوند خبره نه مني چې کله هغه دعوت ورکړي خپلې بسترې ته، او حال دا ښه پاکه ده او ښه برابره ده، او بیا هم خبره نه مني، خاوند ته اجازت دی چې په دې باندې سزا ورکړي دی. او درېمې ذکر کړی دی ومنها ترک الصلاة، چې کله زنانه بېلمازه ده مونځ نه کوي، ځکه د بېلمازۍ سره کور ته بېبرکتي او نحوست راځي، او په قصدن مونځ نه کولو سره د انسان نه ایمان وځي والعیاذ بالله، ایمان د انسان نه وځي. د الله نبي دا فرمایلي چې څوک قصدن مونځ پرېږدي دا انسان چې کوم دی کفر طرف ته روان دی، نعوذ بالله من ذلك. او د کفر او د اسلام منځ کې فرق په مانځه باندې دی. او بل ومنها الخروج من البيت بغیر اذنه، چې کله دا ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه وځي، کله یو طرف ته روانه ده کله بل طرف ته روانه ده، دا اړو روک ټوک شته دی نه چې دا هم ګینې د چا ښځه ده او د دې هم ګینې څوک مشر شته، پروا یې نشته چې خاوند په دې ووتو دا په دې بله وځي، نو په دې باندې سزا ورکول د خاوند دپاره جایز دي. دا څلور مقامات یې ذکر کړي.